اوس راځو په دې خبره کوو چې د دعا لپاره وختونه کوم دي. کوم وخت دعا وکړو؟ ځانګړي وختونه یې کوم دي؟ اصل دا دی چې دعا هر وخت کولی شي، ځکه الله پاک فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله پاک کله چې زما بنده له تا پوښتنه کوي چې دا رب چیرته دی زما، زه تاسې ته ډېر نږدې یم. بل آیت کې راځي چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید، موږ انسان ته د دې شارک نه مور نږدې یو. په مخکینی آیت کې وایي اجیب دعوة الداعی اذا دعان، چې کله دعا وکړي موږ دعا قبلو. خو په ځینو احادیثو کې وختونه ټاکل شوي، وختونه راغلي دي چې هغه ځانګړي دي د دعا دپاره، خاص وختونه دي چې الله پاک د انسان دعا پکې قبلوي. لومړی ثلث اللیل، د شپې درېیمه برخه، دا ډېر ځانګړی وخت دی. د شپې نیمه شپه ټول خلک ویده وي، ته راپاڅېدلی د خپل رب پر وړاندې ولاړې دعا کوې، هېڅوک نشته، ټول ویده دي او خاص او ځانګړی وخت دی. په اخلاص راپاڅېدلی، نه دې څوک ویني نه څوک شته دی. دا وخت به ځانګړی نه وي. دا داسې وخت دی چې په دې کې ته دعا وکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی چې دغه وخت کې الله پاک د انسان دعا قبلوي. دا ځانګړی وخت دی. دغه وخت کې الله پاک څنګه چې حدیث کې راغلی لومړي اسمان ته نازلیږي، څنګه چې د هغه له شان سره ښایي او غږ کوي چې آیا څوک شته چې څه وغواړي زه یې ورکړم، آیا څوک حاجت لري چې زه یې ورپوره کړم. نو ته راپاڅېدلی دغه وخت کې ناست دی، خپل رب ته دعا کوي، نه به یې قبلوي. په دغه وخت کې تهجد او بیا په تهجدو کې په سجده کې دعا کول دا ځانګړې دعا ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې انسان په سجده کې خپل رب ته ډیر زیات نږدې تر نورو وختونو. چې دعا وکړي خپل رب ته نږدې، دعا دې قبلوي. 5 وخت لمونځونه د دعا بل وخت دی. کله چې مؤذن اذان کوي تر لمانځه اقامته پورې دغه وخت کې دعا قبلېږي. د لمانځه په وخت کله چې تحیات وایي تر اخیره پورې چې درود وایي، بیا ورپسې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه دا وایي، دینه بعد دعاګانې هم کولی شي. حدیثو کې په اړه روایت شوی دی. دغه د دعا ځانګړی وخت دی. لمانځه نه وروسته هم دعا کولی شي. نفلي لمونځونو کې سجدو کې هم دعا کولی شي. ځینې دعاګانې په حدیثو کې روایت شوي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي. په دې کې اختلاف شته. ځینې علما وایي چې په لمونځ کې په سجدو کې غیر لغه تسبیحاتونه نور دعا نه شي کولی. خو راجح قول علما دا دی، ډېر تفصیل په دې کې دا دی چې دغه وخت کې دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په حدیثو کې روایت شوي دي چې هغه دعاګانې کړي دي. هغه نبوي دعاګانې تاسې هم کولی شئ. انشاءالله نفلي لمونځونو کې علما وایي چې دعا کې مشکل نشته چې سجده کې دعا وکړي. د روژه ماتي پر وخت، دریم وخت د روژه ماتي وخت دی. کله چې تاسې روژه ماتي کې روژه راځي او روژه ماتي نه مخکې دعا کوئ، دغه وخت هم قبلېږي. په دې مبارکه میاشت کې به تر ټولو فوق العاده وخت د دعا دپاره لیلة القدر دی چې په هغې تاسې پوهېږئ. کله چې کعبه لومړی ځل وینئ، تاسې حج ته یا عمرې ته ځئ، په لومړی ځل چې کعبه وینئ او په کعبې مو سترګې لګېږي، دغه وخت کې هم دعا قبلېږي. هغه ډېر ځانګړی وخت دی او ډېر ځانګړې دعا ده چې تاسې یې وکړئ. کله چې مو کعبه لومړی ځل لیده یا هر ځل چې عمرې ته تلئ، بار تکراري مو لیده، په لومړي ځل چې مو کعبې سره سترګې مخامخېدې، سترګې لګېدې، دعا کوئ. صفا او مروه غونډۍ پر سر دغه وخت کې دعاګانې قبلېږي. دا هغه ځای دی چې بیبي حاجرې د اسماعیل علیه السلام دپاره هم دعا کوله چې اوبه ورته راپیدا شولې. دغه صفا او مروه ترمنځ سایه باندې دغه تګ راتګ چې کېږي، دغه وخت کې هم دعاګانې قبلېږي. د مسجد الحرام کې په خپله دعا قبلېږي، مسجد النبوي کې هم قبلېږي او مسجد الاقصی کې هم قبلېږي دعاګانې. دا ځانګړي ځایونه دي، ځکه الله پاک فرمایلي ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا او مروه د الله پاک د نښو له ډلې دي. دا ټول ځایونه د الله پاک نښې دي د قدرت.
دلته چې ته ځې یو اخلاص باندې ځې، یو سفر کې یو ستړیا ګالې الله پاک ته ورځې، د الله پاک د راضي کولو دپاره الله پاک به ستا دعا رد کړي. الا دا چې ته په الله پاک نیک ګمان وکړې یا بدګمان واوسې، الله پاک دې بیا دعا نه قبلوي، ته به په الله پاک نیک ګمان کوي. جمعې په ورځ یو ځانګړی یو ساعت دی چې حدیثو کې راغلي، مسلم او صحیح بخاري کې په دې اړه حدیث راغلي، دا داسې یو ساعت دی چې مسلمان ورسره برابر شي او په دغه وخت کې دعا وکړي الله پاک یې قبلوي. په دې کې اختلاف دی. ځینې علما ویلي چې دا کله امام د جمعې خطیب خطبې ته جګ شي د هغه وخت نه تر لمانځه پورې چې کله اقامت کېږي لمونځ شروع کېږي، تر دغه وخت دغه منځ کې چې کومې دعاګانې کوي دا قبلېږي، ځکه دا برکتي وخت دی. ځینې نور علماو بیا ویلي د مازدیګر د جمعې په ورځ مازدیګر لمر ډوبېدو نه مخکې، مازدیګر لمونځ نه وروسته او د لمر تر ډوبېدو مخکې دغه ماښام چې داخلېږي د مازدیګر وخت نه تر ماښامه پورې دغه وخت ځانګړی ساعت دی چې په دې کې دعا قبلېږي. حدیثو کې راغلي په دې اړه، ځینو حدیث کې دغه وخت ښودل شوی، ځینو کې د مازدیګر لمانځه نه بعد تر ماښامه پورې وخت ښودل شوی. دغه وخت هر جمعه ځانګړی وخت دی دعا پکې کوئ. چې کله موږ او تاسې څنګه کولی شو دواړه حدیثو کې جمع بین الاحادیث وکړو چې دواړه وختونه استفاده وکړو، هغه دا دی چې د جمعې په ورځ کله چې لمونځ ته تلي وختیزه دغه خطیب چې خطو خطبې دپاره منبر باندې کېناستو بس دعاګانې شروع کوه، اوره دغه خطبه خپل دعا هم کوه. ورپسې مازدیګر راجح قول د دویم دی چې د مازدیګر لمانځه نه یا د مازدیګر وخت داخلېدو د لمانځه وخت داخلېدو نه وروسته تر ماښامه پورې په دې وخت کې څومره دعاګانې چې کولی شئ کوئ، الله پاک به انشاءالله قبلوي. د ذوالحجې 10 ورځې په دې کې بیا د عرفې په ورځ دعاګانې قبلېږي. کله چې دا ورځې راتلې دعاګانې کوئ، برکتي ورځې دي. د حج په موسم کې په مزدلفه کې د اختر په ورځ سهار لمانځه نه وروسته دعاګانې کول، هغه وخت چې شیطانان ویشتل کېږي دغه وخت کې هم دعا قبلېږي، ځانګړی وخت دی. په ملتزم کې هم دعا قبلېږي. ملتزم هغه ځای دی چې د کعبې شریفې د حجر الاسود نه تر دروازې پورې دغه ځای دی، دغه ځای چې هغه خلک پورې ځان داسې دغه کوي نښلوي، په دغه ځای کې هم دعاګانې قبلېږي. دا هم خاص ځای دی. کله چې عمرې ته تلئ یا حج ته تلئ دغه ځایونو کې هم کولی شئ که فرصت و دعا وکړئ. نور دا ټول مراسم د حج او د عمرې په دا برکتي وختونه دي، په دې کې هر ځای کې دعا کولی شئ، دعاګانې مو انشاءالله الله پاک قبلوي. خو دا ځانګړي ځایونه دي چې حدیثو کې روایتونه راغلي دي، علماو هم په دې اړه نظرونه شریک کړي ویلي دي، نو دغه ځایونو کې ستاسې دعاګانې قبلېږي. باقي هر وخت دعا کولی شئ، خو دا که غواړئ چې یقیني دعا وکړئ او قبوله شي دغه خاص وختونه دي، په دغه وختونو کې دعاګانې کوئ. که مو زه هم له دعا هېر نه کړم چېرته مو دعا کوله دا به مو احسان وي او کور ودانۍ درته